السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فضل الرحیم لیکي سلامونه را لیږلي د سلام نه وروسته ویلي دي چې ډیر کسان په خپلو باغونو کې همدارنګه په خپلو ځمکو کې تورې او سرې جنډې بندوي او دا د دې لپاره چې زما کښت یا زما فصل د نظره نشي. همدارنګه ډیری ډریوران دا سرې جنډې یا تورې جنډې په خپلو موټرونو باندې تړي، په خپلو موټرونو کې تړي د دې لپاره چې زما موټر د نظره نشي. همدارنګه ډیری میندې دي چې هغوی د خپلو ماشومانو په غاړه کې یا د ماشومانو په لاسونو کې او یا د ماشومانو په خپو کې شنې مرۍ تړي، هغه هم د دې لپاره چې دا ماشوم د نظر او د سترګو نه وساتل شي. آیا دا په اسلام کې کوم اصل لري کې نه لري؟ د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الم تر آیات انزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل آیا تا ته معلومات نشته چې نن شپه داسې آیتونه نازل شوي دي چې د هغې مثل هیچیره هم نه دی لیدل شوی؟ هغه آیات کم دي؟ دا دوه صورتونه دي چې یو قل اعوذ برب الفلق دی او بل قل اعوذ برب الناس. همدارنګه د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د پیریانو نه او د انسانانو د بد نظر نه پناه غوښته تر دې چې د قرآن کریم دوه وروستني سورتونه نازل شول. کله چې د قرآن کریم دا دوه وروستني سورتونه نازل شول نو د دې سیزونو دپاره یې دا ونیول، یعنی د پیریانو نه د پناه لپاره، همدارنګه د خلکو د سترګو نه د پناه لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم همدغه دوه سورتونه لوستل او نورې دعاګانې پرېښودلې. نو د الله رب العزت په کلام کې همدغه دوه سورتونه چې د قرآن کریم په آخر کې دي، دا که تاسو د انسان نه پناه غواړئ او که تاسو د پیریانو نه پناه غواړئ، دا تاسو لپاره بسنه او کفایت کوي، هم د سترګو نه هم د پیریانو نه. اما پاتې شوه دا خبره چې ځینې خلک په خپلو فصلونو کې سرې یا تورې جنډې تړي یا په خپلو موټرونو کې تورې او سرې جنډې تړي یا د خپلو ماشومانو په لاسونو او خپو کې مرۍ اچوي شنې، هغه هم د دې لپاره چې په دې باندې د خلکو سترګې دفع کیږي. که همدغه عقیده ولري دا عقیده شرکي عقیده ده. که څوک دا عقیده ولري چې همدغه جنډې به دا د سترګو نه ساتي یا همدغه شنې مرۍ چې د دې ماشوم په لاس او په پښه او په غاړه کې دي دا د سترګو نه ساتي، دا په دې باندې معتقد وي، دا شرکي عقیده ده. مولا علی قاری رحمه الله په مرقات شرح د مشکات کې په 8م جلد کې 358 صفحه کې لیکي چې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کور ته راغی. کله چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کور ته راغی، ویني چې د هغې د ښځې په غاړه کې یو تار پروت دی.
د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د ښځې نوم زینب و. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه خپلې میرمن ته وایي چې دا تار د څه شي دی چې تا په خپل غاړه کې دا زړولی او په خپل غاړه کې دی اچولی. نو د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میرمن ورته وایي چې زما په سترګو کې څه تکلیف وه، زه فلاني ته لاړم، هغه دا تار راته دم که او دا مې په غاړه کې واچو، زما سترګې ښې شوې. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه تار اخلي، د ده د غاړې نه شلوي. هغه میرمن وایي فاخذه فقطعه ثم قال انتم آل عبدالله الاغنیاء عن الشرک. دا شرک دی، دا د غاړې نه ته لرې که. ځکه د هغې میرمنې د عقیده وه چې همدغه تار ما په غاړه کې واچوه او زما د سترګو نه چې اوښکې راتلې هغه ښې شوې. او مرقات شرح د مشکات د دې لاندې بیا لیکي چې دا هغه خزرات دي. هي خضرات كانت العرب تعلق على الثبي لدفع العين بزعمهم وهو باطل. همدغه شیانو به د مشرکینو همدغه شیان به د مشرکینو د ماشومانو په غاړه کې اچول کېدل. هغوی دا ګمان کوه چې دا به یې د سترګو نه ساتي، او حال دا چې دا باطل دی. همدارنګه علامه ابن عابدین الشامی رحمه الله په رد المحتار کې په 6 جلد کې په 363 صفحه کې همدغې مسئلې ته پوره وضاحت ورکړی دی. د مکې مشرکینو به شنې مرۍ، اډوکي، یو شی بل شی راواخیستل د خپلو ماشومانو پښو، لاسونو او په غاړه کې زړول د دې لپاره چې دا د سترګو نه ساتي. او د دوی دا عقیده هم وه چې دا دوا ده، شفا ده او په دې به د سترګو نه ساتل کیږي. اما چې کله د اسلام مقدس دین راغی فابطلها الاسلام، و اسلام دا ټول باطل کړ. نو که تاسو غواړئ چې الله رب العزت مو د پیریانو نه محفوظ وساتي، که تاسو غواړئ چې د خلکو د سترګو نه تاسو محفوظ پاتې شئ، د قرآن کریم 2 آخري سورتونه لولئ، یا په خپلو ماشومانو باندې د قرآن کریم 2 آخري سورتونه لولئ. شف کوئ به الله رب العزت به د پیریانو او د جنیاتو نه ساتي، او الله رب العزت به د سترګو نه ساتي. پاتې شو د سرو جنډو زړول، د تورو جنډو زړول، تارونه په غاړه کول، ماشومانو ته په غاړو، په لاسونو یا پښو کې د شنو مریو بندول، دا شرکي اعمال دي. د اسلام په مقدس دین کې دې لپاره اصلا کم اصل نشته. دا خو لا څه کوي، کوم ورور ته چې لږ زخم او تکلیف ورسیږي، پرهر ورته ورسیږي، بیا بل زخمی چې ګوري چې هغه هم زخمی شوی، پرهر ورته رسېدلی، هغه ته وایي ته دا تار واخله، په خوله یې کش که لوند دی که چې زه دا په پښې کې وتړم چې د چا غږ په ما باندې بد ونه لګېږي. الله اکبر. دا ټول شرکي اعمال دي. د اسلام په مقدس دین کې د الله رب العزت په کلام کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سپېڅلو احادیثو کې دې لپاره هیڅ کم اصل موږ نشو لیدلی. در نظام مدینه د خدای فاما، د بیلتون سخت شیبې دیم ستومان. در نظام مدینه ستا په غیږ کې د یوې دا خیر البشر وشایسته حیران شمس و قمر، د عرب عجم سرور، د عرب عجم سرور.